برکتي زنانه په زنانو کې هغه دي چې مهرونه یې صحیح لږي، دا برکتي زنانه یې د دې په ژوند کې الله ډېر برکت واچوي، د دې په دې رشته کې الله برکت واچوي. بل طرف ته د هلک کور د طرف نه مسله ګرانه ده، هغوی د دومره سامان په انتظار ناست دي چې د هغې د اخیستو وس د جنۍ د پلار نه کېږي او نه یې د رور کېږي او نه یې د بل خپل کېږي. ځوان شیر ډډه لګولې ده چې جنۍ به ماله فریج راوړي، او ډډه یې لګولې ده چې دا به ښایسته کټه لي او دا به لوښي لي او دا به سامانونه لي او دا به ایسیانه لي ماله دې ته یې ډډه لګولې ده. نو هغه خو زموږ د دې طاقت نشته چې بس طاقت نشي جرۍ کور کې پاتې شو، ځکه چې هلته خلک ته دې مطالبه کوي او د برید ته وایي راته وایي زه واده کومه جنۍ راولمه. نو وایه چې جنۍ راولي خو به دغه کافي ده چې د دې کور نه دې ثابته جنۍ واغسته، نو نور وسله د مرۍ نه یې نیسي چې پلانې شی رانه کړو پلانې رانه کړو پلانې رانه کړو. ډېر ملګري موږ ته دا خبره کوي چې نه د جنۍ پلار وایي چې زه ونه کوم. نو دلته بیا دوه مسلې دي، یوه صحیح دی چې هغه په خپله مرضۍ کې دي کې څه ممانعت نشته، خو دویمه خبره هغه دا اهمه ده چې هغه دا خبره په دې رانیولې ده چې زه یې کومه ځکه چې ته پته دی چې زما دې لور ته بیا هر سړی دا خبره کوي او موږ په شرمونو وشرمېږو. د درنو خلکو دا خوی او دا اخلاق نه دي او په دې به زما نه خفه کېږي نه، دا د درنو خلکو خوی نه دی، دا د دروند سړي اخلاق نه دی چې دې ښځې ته دا وایي چې تا د کور نه پتیله را راوړه او تا چې دی موږ له سامان را نه وړو او تا د جامو وینځلو مشین را نه وړو. پته نشته که چاته دا درنو خبرې ښکاري به خو ما ته د درنو خلکو خبرې نه ښکاري. بس ته یې لورې دله درکړه، شکر وباسه د الله او بیا شکر ادا کړه د دغه خلکو چې انسان دومره لوی کړو دومره خرچه یې پرې وکړه او بیا یې تاله درکړه. بس دی نو بیا دا قصه نه ختمېدونکې قصه ده. یو خو ده چې قصه په دې ختمه شوه ته دې څه شوې خلاص شوې زه شکر دې وویستو چې قصه ګرانه وه خو زه الله څه کړه ختمه کړه. نو نه ختمېدونکې قصه ده بیا دا چې بیا په اختر کې ځي ټول له به جوړې راوړي، دا چې بیا په غمخادۍ کې ځي پیټۍ به ډکې راوړي او دا به مرسۍ راوړي او دا به ککوړي راوړي او دا به پلانې شی راوړي پلانې. هسې لازمول خو د دې هلک په کور هم نه دي په کار، هسې عقل دا وایي چې د هلک کور دې شي کولی، عقل خو دا وایي چې چا کولی ده د هلک کور کولی. لکه دا جنۍ اوس ځي د پلار کره وایي زه ځم پلار کره یو دوه درې شپې وکړم او ته یې سې لاړ شي، ها دا جامې واله دا دې د پلار جوړه دا د مور ده د خور ده او زه ویسم. عقل دا وایي چې هلک کولی خو چې دا چې پوره جنۍ اخیستې ده د هغه کور نه نه نو جنۍ یې م راوستې ده نو بیا به ټول عمر له دا چاپیم کې او دا سامانونه به ولملیږي او په دې کې به بیا یو سپک سړی او د دین نه ناخبره او یو جاهل انسان هغه به دا خبرې کوي جوړی راولېږله موږ پورې مذاق وکړو سپک کاري وکړو داسې نه وه په کار او داسې په کار. دا ما تاسو ته لنډه د هغې معاشرې خبرې وکړه چې هغه زمونږ ده. زه هم د دغه معاشرې نه یم او تاسو هم د دغه معاشرې نه یو ښه د رسمونه او رواجونه پېژنئ که نه ځانه مسګلی کړی دی پېژنئ که نه یې پېژنئ. دا ما چې څنګه وودي چې دکه نه ده دقه شان ده. غریب سړی دی شپږ لوڼې دي غریب په دې غم کې چې دا اوس څنګه واده کوم. حالانکې اسانه خبره خو دا ده چې لکه حاجي صاحب ته ولې خفه یې وایي پنځه شپږ لوڼې دي نو صحیح ده نو خو ته هلک له لور ورکوې په دې نه خوشحالېږي وي نه نه هغه سامانونه هم غواړي. نو دې ټول له به یې سامانونه اخیسته او دا رسمونه او رواجونه او دا جومه ده او دا به ټول خاندان د هغوی دلته راځي او د دوی خاندان بیا پلاني تاریخ باندې ټول هلته ځي او بیا به هر یو له دا کوي او هغوی به دا کوي او دوی به داسې کوي. مختصر قصه د هغې نه دومره ګټه جوړه کړه. دا نکاح داسې هم کېدی شو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی و کېدی شو که نه شو. ساده ولیمه څنګه وکړه موږ بیان کړې وه ولیمه څنګه وه. اوس ملګرو ته اعلان وکړو چا سره صحیح راوړي هغه ټول یې ګډوډ کړو او راځي بسم الله کې خوري ولیمه وشوه خبره ختمه شوه. یو انسان د خپل وس مطابق به کار کوي او ځکه پښتو کې دا متل اگر که په دې ځای کې پې عمل نه کوي
پښتو کې دا متل دی د خپل صادر سره به خپې غځې خو دې ځای کې یو هم د خپل صادر سره خپې نه غځې د هغې نه اوږده اوږده کارونه کوي د هغې نه غټ غټ کوي او د هر یو دا کوشش دی چې خلک مې صفت وکړي نو ستا به موږ صفت وکړو خو چې تا ځان په قرضو کې ډوب کړو او تا ځان په ځان دې بوجونه راواړول او خلکو ستا صفت وکړو نو څه فایده شوه ځکه زما ټولو ته د دې مبارک منبر نه او د دې جومات نه او د دې مجلس نه دا پیغام دی ټولو ملګرو ته ورونو ته خویندو ته مشرانو کشرانو ته ټولو ته چې د الله بندګانو دا مسله اسانه کوي که جنۍ کور والی نو هم خبره اسانه کوي او که هلک کور والی نو هم خبره اسانه کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه که ما ورته غم خادي شروع کړه نو هېڅ پکې هم نشتي که زما او ستا غم خادي د چا په طریقه شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه نو بیا پکې هېڅ هم نشتي هسې یو مثال در کوم خبره نه اوږدېږي خو صرف په دې خاطر